اول په یو فایر وکړو دنه موټر بې قابو شو یو د دیوال سره ولګېد هغې نه پس دا کسان راکوشو په ده باندې فایرنګ وکړو او زه چې ورسېدم نو دا بیا تښتېدلي دی وخت زه د نوخار ضلع د اکبرپور علاقه کې ناست یم پرونه د آج ورځپاڼه چې کومه ده د خیبر پښتونخوا د اردو ژبې ده د هغې د پیښور رپورټر حسن زیب هغه نامعلومه وسلوالو په ډزو باندې وژلی وه حسن زیب چې کوم د هغه عمر ویل کېږي دا چې یاره 40 کاله و او کوم نامعلومه کسانو چې دغه ډزې کړي د هغې چې کوم سی سی ټي وي فوټیج مخې ته راغلی دي نو هغې کې باقاعده ښکاري چې وسلوال راغلل او دوه کسانو په موټر سایکل باندې ناست وو او هغه په ډزو باندې وویشته دلته کې موږ د حسن زیب چې کوم د دعا ځای دی هغې کې ناست یو او د هغه رور چې کوم دی هغه راسره ناست دی دی دغه اف آی آر چې کوم درج شوی د دوی لخوا نو دوی دغه موقع باندې دغه ځای کې موجود وو پوښتنه به ترې کوو چې یاره حسن زیب بچي څومره وه هغه دغه ځای کې څه حالات مخې ته راغلل او بیا د هغې نه پس څه شوه نو دوی راسره ناست دي تاسو چې لږ ما سره خپله پېژندګلوي وکړئ د ماجي ملک انور زیب نوم دی او د حسن زیب مشر ورور انور زیب صاحب دا راته ووایه چې دغه واقعه څنګه مخې ته راغله دا مونږ دواړه د کوره ووتو او روانو زه خپل کار له روان وم او د خپل دکان ته روان د دکان زموږ د کور نه ډېر کمه فاصله کې دی او زه ترې نه یو 10-15 قدم وروستو کوشم څه سودا دپاره همدغه 2 موټر سایکل سوار راغل ما سره یې کراس وکړو او لاړل او د ده په ګاډي باندې فایرنګ وکړو ولې په یو فایر وکړو نو دنه موټر بې قابو شو یو دغه سره ولګېد د دیوال سره ولګېد هغې نه پس دا کسان راکوشو په ده باندې فایرنګ وکړو او زه چې ورسېدم نو دا بیا تښتېدلي ستاسو د دغه حسن زیب څه دشمني یا ستاسو خپله څه مسله هېڅ هم نشته نه زموږ څه خپله څه مسله شته دی نه په کور کې څه مسله شته دی او نه زموږ څه دشمني شته تاسو اف آی آر بیا د هغې نه پس درج کړه اسپتال ته بیا وړی وو او اسپتال ته مونږ وړی خو هلته چې ورسېدو مونږ نو دی وفات وایي راته وایي وفات دی په موقع وفات شوی حسن زیب څو بچي وه څو کورودانې حسن زیب 2 کورودانې وي او 6 بچي دي 3 زامن دي او 3 لوڼه دي ټیک ده پولیس تعاون څومره حاضر وه خو د پولیس تعاون ښه دی صحیح دی روان دی انویسټیګیشن او افسران ځي راځي نو حاضر وه خو پورې خو مونږ مطمئن یو خو لا مونږ په خپل دغې دوا ته ناست یو لا 3 نه ده شوې هغې نه پس به بیا پته لګي چې څه حساب دی څه نه دی قدرمنو کتونکو دغه مونږ سره د حسن زیب ورور انور زیب و او چې په دغه موقع باندې زه موجود وم په خیبر پښتونخوا کې دا په تیرو 2 میاشتو کې دا د خبریالانو د وژنې درېیمه پیښه رامخته کېږي او دغه خبریالانو دپاره چې کوم تنظیمونه دي هغې هم د دې غندنه کړې ده حکومت هم غندنه کړې ده او دا خیبر پښتونخوا د صحافیانو دپاره یو خطرناکه صوبه ګرځولې کېږي خبریالان هم دلته کې دعاګانو له راځي او دغه حسن زیب کورنۍ سره د غم اظهار کوي موږ سره سینیر خبریال چې په مردان ضلع کې خبریالتوب کوي ریاض حسین صاحب هغه راسره هم ناست دي ریاض حسین صاحب دغه راته ووایه کله چې داسې پیښې رامخته شي خبریالان څومره په خپله په تشویش کې داسې حالاتو سره جی بالکل ربقات صاحب ډېره د تشویش خبره ده او بیا غټه تشویش خبره ده چې یاره خبریالان ووژلي شي او بیا د هغې انویسټیګیشن نه کېږي کله چې د هغې انویسټیګیشن کې څه ورځې تېرې شي نو بیا هغه فایل چې دی نو هغه بند کړي شي موږ دا وکتل چې یاره څومره خبریالان چې دي نو هغه وژلي شوي دي او د هغې بیا ښکاره چې دی نو لکه داسې څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي چې یاره داسې موږ وکتل چې خلکو ته سزا میلاو شي یا چې کوم کسان پکې ګرفتار شو یا هغوی ته داسې عدالت څه سزا ورکړي که ورنه کړي نو زیات تر کوم خبریالان چې وژلي کېږي د هغې نه وروستو خو په نښه شي او د هغه د ماشومان د هغوی د ماشومانو هم بیا څوک تپوس نه کوي د هغوی د فیملیز بیا څوک داسې تپوس نه کوي د حکومت لخوا خو دا ده چې که پولیس اف آی آر درج کړي او د هغې نه وروستو دوی وایي چې موږ انویسټیګیشن کوو خو بیا د هغې نه وروستو داسې څه کوم نتیجې را نه شي چې چاته سزا میلاو شوي وي د دې وړاندې چې کوم خبریالان وژلي شوي دي نو هم لکه چاته سزا نه ده میلاو شوې داسې پیښې د خبریالانو په کار باندې څومره منفي اثرات غورځوي
ډیر زیات منفي اثرات ګرځي. یو خدای د چې مجموعي تور موږ وګورو نو په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې سکیورټي صورتحال اسې هم خراب دي. د دې سره سره خبريالانو سره بیا نور پولیس چې دنو یا سکیورټي ادارې چې دنو هغه هم په نخ کېږي او په هدفي وجنو کې وجل کېږي. او دا دي چې خاص کر خبريالان چې دنو هغه باندې فشار چې دنو هغه زیاتېږي چې یو صحافي هم بل شي بیا نور صحافیان چې دنو هغه بیا کار کول چې دنو هغه بیا مشکل وي. ډیره زیاته مهرباني. قدرمنو اوریدونکو دغه سره چې کم د پیښور پریس کلب دی دغه مخې ته د خبريالانو او تنظیمونو چې کوم دغه د حقوقو د لپاره کار کوي د هغه احتجاجي مظاهرې روانې دي او هغه هم په دغه مظاهرو کې دا غوښتنه کوي چې یو خو د خبريالانو چې کوم وجني د هغه تحقیقات وشي یو کمیشن د حکومت دغه په سطح باندې جوړ کړي. دویم دا چې کوم خبريالان وجل کېږي باید هغه ته د شهیدانو پیکج هم ورکړي شي ولې چې هغه د منځ لاړ شي او بیا بچي چې کم دي همدغه شان پاتې شي. دغه رنګ په ادارو باندې هم زور راوړل کېږي چې ادارې د هم باقاعده دغه خبريالانو سره یا دوی کورنۍ سره چې کوم دي باقاعده کومک وکړي. تر دې وخت پورې خپل قربان فقط الله رضوان اجازه ورکړي. د الله په امان.